سلامونه ستړي مو شئ وخت مو په خیر درنو ملګرو دا سرای شمالي دی او دا د میدان لاره ده د میدان سړک دی نن موږ راغلي یو چې د دغه ځای دغه ښایسته ګرم بازار راواخلو تر تاسې ورسوو درنو ملګرو هسې خو ټول کابل ښایسته دی جنتي وطن دی او هوا یې جنتي ده ښایسته یخ موسم دی خو بیا چې سرای شمالي ته راشي او په سرای شمالي کې چې بیا دغه ځای ته راشي او دلته هیوادوال ډلې ډلې وګوري خوشحاله ژوند روان دی دلته او یو بل سره خاندي کاروبار روان دی نو ډېر زیات خوشحالېږم درنو ملګرو دلته کوچني کوچني کاروبارونه بیا ارزښت زیات وي هر چا ځان دپاره رړۍ خلاصه کړې ده بس یو 15 افغانۍ ګټي او ماښام یې بچیانو ته وړي د دغه ځوان سره زه غږېږم سلام ستړی مو شو په خیر راغلی ډېره زیاته مننه نوم مبارک دی عبدالبصیر عبدالبصیر از کجا هستیم؟ از سرای خوجه از سرای خوجه حالی ما سرای خوجه میریم بله سلام بگویم یعنی کی را بگویم بکوها را بگویم یا انسانا را نه انسانا را بگویم انسانا را بگویم ما میگم که اونجا رفتم بس یک چیغ میزنیم کی شنید با موسی است با موسی سلام بله چطور است کار روزگارتان چطور است خدا را شکر هزار بار شکر است اما میشه گزاره میشه خب این کیلوش چندی است؟ این کیلوی 100 را بفروشیم او چند گرفتین؟ دیگه سرانه 500 600 در مارکت است خب 600 روپیه میگیری 500 600 است یعنی در یک سیر 100 روپیه مفاد میکنی 100 1.5 100 200 برابری است دیگه خب چطور از گزارش میشه خدا را شکر است میشه روز تیر میشه روز پیش از این چی کار میکردین پیش از این خشکه بار میکردیم در زمستان البته چی خشکه میوه خشکه بار میکردیم ممپلی خب در زمستان بود تابستان که میشه همین کسب کار ماست خب اگر ما کار شروع کنیم اینطور مفاد ما میشه یعنی چرا نمیشه چقدر میشه خدا گفته ترکت که ما برکت مندازم باز ما شروع میکنیم 1000 دفعه ما تا حد توان خود کمک همکاری میکنیم بسیار زیاد تشکر این از کجا کنم این از قالین فروشی ها پیدا میشه چندی میگیری این مسابق مدرش 200 بتال ارزان شده دیگه مترانش این نمیگم ریلی این کراچی پیدا میشه در هر جای پیدا میشه در کراچی فروشی ها پیدا میشه چندی میشه دیگه نال نظر به نرخش است کراچی خورده است کلان است این چندی است اینی میشه 2000 قیمتش باشه این کراچی یک دایره ما از ننگرهار آمدیم میریم به قره‌باغ ما میمان شما هستیم ولی یک تا فکایی برای ما میگی شیر میگی بدری بسیار خوش میشه والا فعلا خود نه فکاییست نشید در ذهن ما باز چی شدی خوی چی خب میمانی ما را چه رقم میکنی بگو هر رقم ما در خدمتت اینا براتون گفتم یک تا فکایی برای ما بگو این نمی خدمت هستن کدام میتونی نه فعلا خونه است در بسیار زیاد تشکر از لطفتان بیادر شما خوب هستین جور هستین خب اینجا بیاین خب شما خوب هستین چی آوردین چی آوردین ده چی؟ دایی دیگه نو پلان دارم اک بیادر که او پرتم اک چای بانم امیرت دیگه بخاطر چی؟ بخاطر ما یا بخاطر خودت؟ بخاطر شما دیگه دیدم از اون طرف مهمان آمده من گفتم باش که یک چای براتون بانم خب ببخشید نامتان پرسان نکردم نام من محمد فردین بهزاد است بهزاد صاحب چطور است زندگیتان؟ والا شکر است ناشکری نشه خاموشه و روز تیر میشه کار روزگار چطور هستن؟ خوب هستن خوب است فضل خدا خوب است هم خرچ روزگار مبرایم بسیار زیاد تشکر اینجا مردم ها را میبینی وطنوالای ما را میبینی بسیار خوش هستن امن از در وطن سکون هستن چقدر لذت میبری در این سانا والا واقعا جای خوشی است که بعد از 20 سال و 25 سال جنگ با وطندارای ما و شما بخصوص همی خود ما تشنه چونین یک روز بودیم که مثلا ما بتانیم آرام کار کنیم ما بتانیم آرام به هر ولایت که میخوایم سفر کنیم دیگه واقعا جای افتخار است برای ما بسیار کیف میکنیم لذت میبریم از این حالت که جای وطن ما آرام است اهمیت است شکر دیگه بسیار زیاد تشکر ایتو بگو که شما پیش از 20 سال اینطور فکر میکنین که یک روز اینطور میایه به افغانستان که ما هیچ نمیترسیم که بدخشان میریم نورستان میریم کونل میریم یا دیگه ولایت ها میریم اینطور روز به زندگی ما میایه والا وقتی که فکر میکردیم واقعا که میدیدیم همین نظامداری را میدیدیم همین حالت وطن را میدیدیم که هر روز اول میامد فلان جای فلان نفر کشتن فلان جای به خاطر
یک تلفن یک جوان کشتن. واقعیت امید نتایج به زنده ماندن از صبح که ما برآمدیم از خانه ما امید به این گپ نبود که شام ما زنده میریم خانه آیا یا نه. اما فعلا جای خوشبختی است، شکر فضل خدا که امنیت آرامی است همه جای وطن ما. کل مردم ما میتونن به امنیت با آرامی هر جای چکر بزنن، لذت ببرن، تفریح کنن و به کار خود ادامه بدن. بسیار زیاد تشکر. اینجا شما میبینین که هر آدم آمده اینجا به خاطر خودت، به خاطر فامیلشان یک ذره چیزی کار شروع کرده. شما فکر میکنید گزارش اینا میشه اینجا؟ والا برادر امی حق چی میگیره؟ خب والا برادر امی قناعت که باشه به دربار خداوند که قناعت باشه واقعا که از همگی میشه. همه قدر فعلا که مثلا در امی سرای شمالی شاید در حدوداً 20,000 30,000 نفر فعلا مصروف کار باشه. ماشاءالله اینجا همینجا بله. اما اگر قناعت باشه، اگر امی شکرگزار باشه مردم ما واقعا میشه 50,000 دیگر هم اینجا گنجایشش هست که بتونن زندگی خود پیش ببرن و کار کنن. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. اینطور که باشه که در دل شما مانده باشه ما پرسان نکرده باشیم. شما ببینیم کدام پیغام داشته باشی، شیر داشته باشی، کدام پاپایی والا پیغام خاص خو برادر نداریم. خو یگانه پیغام ما امیست که مردم باید شکرگزار باشن. شکر خدای خدا کنن. امی که روز میای مثلا امی شکمت میتونی سیر کنی، به می حالت باید شکرگزار باشن. باقی ماندهش به خداوند بگذارن. خداوند خودش گفته هم غم میتونتان، هم درد میتونتان، هم خوشی میتونتان. بالکل. بسیار زیاد تشکر. بخیر باشین. ما دری بسیار گفته نمیتونم به خاطری که ما چیزی زیاد گفته نباشم. اگر چیزی باشه ببخشید. بخیر باشین ای برادر. مهمان ماست. یکم چیز سرد برام. تشکر. ډیر زیاته مننه درنو ملګرو. زما فارسی دې خدای لري دری البته ډیره ښایسته دری ویم. تاسو راشئ مجاهده یو څه بل څه درته ښیم تراشه داسې راشه مجاهد راشه کنه. څنګه یې وروره جوړي تکړه یې کیمره ګوري هلته کیمره لګېدلې ده. این چندی است؟ 100 روپیه. چند تا نان داری؟ 7 تا جورایی داره. 7 تا جورایی داره؟ یعنی 14 دانه شد. 14 تا. اگر 10 روپیه بگیری چند میشه؟ 10 روپیه بگیرم 140 روپیه. 140 میشه نی؟ این کجا پخته میکنی ایره؟ میره دم نانبایی. نانبایی کجاست؟ نانبایی همینه. با شما رو پیسه میته یا خودتان هستن؟ ما را ماشکه میته روز 2.5 ساعت. روزی؟ 2.5 ساعت. 2.5 ساعت. اوه بسیار خوب است دیگه. نان به سری کیست؟ نان سر نانبای است. نانبای هستن. و ترکاری شما میارین یا او میاره؟ او را خودش میاره. خودش میاره. خوب. چطور زندگیتان؟ خوب است میگذره؟ خوش هستین؟ خوش است. بسیار زیاد تشکر بیادری. خب نو درنو ملګرو تاسو راځئ. بسیار بیادر چطور هستین؟ جان جور است. این چندی هستن؟ این 100 روپیه هستن. این چند دانه هستن؟ 1 2 3 درنو ملګرو 14 ډوډۍ دي او ښې غټې ډوډۍ دي. په یو سلویښت افغانۍ جوړېږي که چېرته ته دا واخلې که نه 10 افغانۍ. خو دوی وایي چې په 100 افغانۍ باندې موږ ورکوو. دوی هلته په نانوایي کې دوی پخوي او بیا یې دلته راوړي. نو درنو ملګرو تاسې راځئ بل ځای ته ورځو ښایسته نظارې در باندې کوو. مجاهده ته راواړوه که نه دا ځای وګوره دا وګوره مجاهده. سلام علیکم بیادره ښه یې جوړې پښتو پوهېږي نه پوهېږي دا په څو دی دا 100 نو پښتو پوهېږي که نه پوهېږي ښه هغه دی داسې کوم هغه لري سامان چې خپله په افغانستان کې جوړ شوی ساخت کابل باشه نیستن ښه نو ملګری نه پوهېږم خبرې نشي کوی که نه غواړي چې خبرې راسره وکړي ځکه دا ټول په افغانستان کې جوړېږي خو دوی وایي چې نه ای مجاهده ته راشه که نه یو څه بل در باندې ګورم. مجاهد دا پیژنې مسافر ورپسې ډېر ځورېږي که نه دا پنیر دی که خیتک دی خیتک دی که پنیر دواړه دي مجاهده وایي راځي چې هغه راځي نو موږ به خپل کار کوو.
خطر راځه مجاهد راځه ته ته بل ځای ښیم درنو ملګرو او په ځانګړې توګه مسافرو ملګرو تاسې به په نړۍ کې ډېر ښایسته ښایسته ښارونه لیدلي وي ډېر ښایسته د رڼاګانو ښارونه به وي خو داسې ښایست به نه وي تاسې لیدلی سلام علیکم دا په څو دی دانه 15 روپۍ خرڅوي ها ها راځه مجاهد راځه مجاهد کیله خوري خوندور دي که نه این چندیش درجنش 80 روپه 60 روپه نمیشه نه ما خود نمیگیرم همی تو گپ زدم به خاطر کیمره اینطور گفتم نمی فروشی؟ خب ها نو مجاهد راځه خدای دې موږ هم لري نو ښه تراړه دا مجاهد کیمره ما ته زه لږ خپله هغه وکړم درنو ملګرو تاسې وګورئ ښه دا ښایسته جنتي وطن را سره ننداره کړئ او دا د وطن ښایستونه دي بیا وګوره ورته د سړک په سر باندې څومره ښایسته خوراکونه او دا بیا د بټي کوټ هغه دي هندوانې دي او بیا دلته کیویانې دي او بس مڼې دي هیوادوال مې دي او بس خوشحالي د ژوند دی بس روان دی وګورئ ورته دا بیا زمونږ د کابل ښایسته کابل سرای شمالي دی او سرای شمالي کې بیا کوم ځای دی د کابل لاره ده وایي رښتیا نه د هغه لاره ده څه بله ورته وایي د میدان درنو ملګرو تاسې صرف تماشه کوئ زه در باندې دا ښایستونه ګورم بیا ونه وایئ چې تاسې لرې نه ځئ او یا هیواد را باندې نه ګورئ وګوره دا د هیواد یو ښایسته سیمه خوندوره سیمه او جنتي سیمه څومره ښایسته ځای دی د هغه ملګري په وینا باندې دلته 10,000 کارکوونکي په کار اخته دي 10,000 نو هغه کې ځینې کراچي وانان دي ځینې موټروانان دي ځینې پکې دکانداران دي او ځینې پکې بس په یو کار اخته دي او ځینې په بل کار اخته دي نو ډېر ښایسته او جنتي ماحول جوړ دی تاسې دا وګورئ دا مجاهد وګورئ هغه چېره ورځ یادومه که نه مجاهد او مجاهد چغې چې وایم هغه لټ دا دی وګورئ ورته ښه ورته وګورئ ښه تاسې راځئ یو خواږه در باندې وګورم دا بیا په همدغه هیواد کې پخېږي او په همدغه هیواد کې بېرته بیا خوړل کېږي او استعمالېږي ډېر ښه ځای دی ډېر د ویاړ ځای دی چې په هیواد کې بیا دغسې هغه لرو کارخانې لرو د کار خونې لرو مجاهد په کابل کې د کامې ګوړه وګوره مجاهده دا د کامې ګوړه ده مجاهده ته راشه د کامې ګوړه مې پیدا کړه دلته راشه ته وګوره سلام علیکم دا د کوم ځای ده دا د جلال آباد د کامې ګوړه ده کامې ګوړه ده او ته د کوم ځای زه د کونړ یم او د کونړ یې بیا خو مې وطندار راغلی اوس او خبره د کومې ولسوالۍ نارنګ ولسوالۍ نارنګ ولسوالۍ ښه 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 مونږ بیا د کوز کونړ یو خاص کونړ خاص یې نه کونړ خاص نه دې غاړه کوز کونړ کوز کونړ دې لیدلی هو لیدلی خود مې لیدلی ښه ښه ګوړه چارک څنګه ورکوې ګوړه کیلو په 110 روپۍ 150 روپۍ کیلو 160 روپۍ مختلف ریټونه نو مونږ خو د چارک 50 روپۍ واخلو که نه چېرته اخلی تاسو چارک مال هم واخلی که نه چې زه هم واخلم ما در سره ګپ لګوو چې ته څه شی وې ښه کار روزګار څنګه دی شکر دی الحمدلله ښه دی ژوند چارې څنګه روانې دي ډېر ښې دي ولا ایله مې پښتون د پیدا کړو ایله مې دا ژبه وچلېده پارسیانانو سره اوښتی وم په دري باندې زه پوهېږم نه سم او هغه په پښتو نه پوهېدل بس ګډ وډ ورسره لګیا وم نو ډېر خوشحاله شوم کونړی په کول یې په سر کړی دا د هغې ځای نه راوړی که دلته دې اخیستی دا مې هغه ځای نه راوړی دی څو دې اخیستی و 150 روپۍ 150 پردیس تا په 2,500 افغانۍ راکړی تا ګران راکړی دی راته بیا به سره ګورو حسابونه به کوو د خیر سره یو دانه ماته نه اخلي ولې به وانخلم کله چې څه وخت ته وې چې کلي ته لاړ شو دلته خو نشته راسره کور دې همالته دی اوس او که نه هلته کوم ځای کې دی کور دی هلته په دره کې دی بره باډیل دره ورته باډیل دره تا خو ډېر وژلې دي نه د کونړ غلام احمده او باډیل ته مزه باډیل ته مزه رښتیا وژلي به وو نو موږ خو هغه وخت درنی نو وژلي وو که نه یې خو اورېدلي دي هم نه دي اورېدلي خو هم دي خو لکه دغه هم اورېدلي ده نور دغه هم نه دي کیسې هم نه دي اورېدلي ډېره مننه کور دې ودان الله دې سلامت لره موږ شیخ درته خوشحاله اوسې الله دې سلامت لره ډېره مننه مجاهده ځه مجاهده ته ورځه د خیره سره دا ګیلاس په څو دی
دې ځان ته خپله اچوم لاړو چندي دی دا ګیلاس په څو دی مجاهده د دې پیسې دنه ځکه نه اخلي چې دا ټولې اوبه دي تا خو ویل چې نه خرڅومه که نه ولې راغلی بېرته والله مجاهد دومره خوندور دی که نه چې مه کوه پوښتنه یو خو یخ موسم دی بلې پکې یخ هم اچولی دی لیمبو هم پکې اچولی دی او ډېر شیان یې پکې اچولی دي یو ګیلاس بل جوړ کړه ده چندی هستن ما خو پای نفهمی شما خو میهمان شماست آفرین این تو گپ بزن ما از ننگرهار آمدیم خب از ننگرهار از کجا کاموالی نو پښتو ولې نه کېده سره مجاهد سړی کاموال دی خپل سړی دی هسې موږ سره نه غږېږي دلته خو پیسې هم نه اخلي موږ نه اخلي اوس موږ کې لږ پاتې دې کې واچوه مجاهده دا واله ها واله بیا ونه وایه چې خرچه دې راباندې ونه کړه کابل ته دې بس همداسې بوتلم او بېرته دې راوستم وګوره خرچې در باندې کومه او دا ګنۍ هم د کامې ګنۍ یې که نه او تاسو کوم ځای نه راوړئ ټانګې لوګر نه راوړئ هلته د کامې نه راشي بیا ټانګې لوګر کې کته کېږي هلته بیا تاسې راوړئ ښه څو روپۍ د ورځې ګټي شکر دی ژوند دې روان دی نو ښه څو روپۍ درکړم اوس خوشحاله اوسې الله دې ښه لره ژوندی اوسې څو روپۍ دې کټ کړي نو تا خو ما سره ګزاره ونه کړله نه بیا هم ما څلوېښت که نه دا راکړه دا واله صحیح شو ډېره مننه درنو ملګرو چې راسره راستئ راځئ دغه ځوان سره مې لږ ګپ شپ ولګوو ټوکې ټکانې مې وکړلې بیا دره دا څو روپۍ چارک دی 2 کیلو 10 روپۍ 2 کیلو 10 او 3 کیلو په څو دي 3 کیلو 50 او من په څو دی من تا ته بازار کوم 100 روپۍ 100 روپۍ ښه په 30 روپۍ نه راکړې من کار روزګار دې څنګه دی شکر ګزاره کوي راشد پرواني څوک دی دا په څو کرایه درکېده ته 10 د ورځې 10 او بیټرۍ هم د هغه ده میاشتې 900 روپۍ شولې ولې 900 روپۍ باندې خپله ځان ته نه اخلې پیسې نشته نو پیسې نشته دومره نه ګټې ته نه خو 200 ګټېږي چې کور ته به کور ته ویسي پلار دې ژوندی دی نه نه دی ژوندی الله دې وبخښي الله دې جنتونه ورته نصیب کړي الله تعالی دې تاسو ته د هغه برکات په تاسې نازل کړي کور دې ودان الله دې سلامت لره نو کار ګزاره دې کېږي او شکر گزاره کېږي دا ولې دا لږ کوک شوی دی خوږ شوی دی که خپله دې خوږ کړی دی عاشقي خو در باندې زور نه دی کړی نه عاشقي نه کړې که نه عاشقي د خدای عذاب دی ګوره چې ویې نه کړي ډېره مننه کور ودان ځوانه ته څنګه یې جوړی شکر نامتان چیست سایل سایل از کجا هستین از پروان از پغمان از پروان پروان خب اینجا چرا آمدین یک دایره میکنم چی میکنی یک دایره یک بار دایره چی می‌کنم. میشه بار. اوه خوب بار آها. چی گزاریتان میشه میشه شکر چند روپه روز کار میکنی ساعت 1.5 ساعت میشه اوه باز خب بسیار خوب هستن دیگه تعلیم کردین نه تا چرا؟ بالای دسلاف نکردیم نه تعلیم تعلیم ها تعلیم چقدر کردین زیاد کردیم زیاد چقدر کردین پانتون خواندین پانتین نه والا خب صرف چندم هستین 8 8 هستین خب نام مرا نوشته کردن میتونی ها محراب چطور نوشته میشه را پرفایش نمیتونم گفتم خب نوشته کردن میتونی ها تنوشته خب کدام شعر یاد دارین شیر نه پکایی یاد دارین ها کدام پکایی بگم مگه در این دنیا کجا دل داده میشه بر کس دل دادیم شکسته شدیم دیگر باور ندارم زندگی را که دستم برای موزود خسته میشه واه بسیار زیاد تشکر بسیار زیاد تشکر کدامش کجاست درنو ملګرو ته ځه مجاهده کنه مخکې لاړ شي چې دغه صاحب خلکو وګورو مجاهده دا کیلو څو دی کیلو کافی چند است پلیت کم یو دی
دا په څو دی 10 هغه 10 روپۍ ویلې که نه هغه 10 روپۍ وویلې هغه کس 10 روپۍ نه میتي مجاهد 10 روپۍ وایي 10 روپۍ ما سره نشته دی که نه ښه مجاهده دا غریبان وګورئ مجاهده ای گنده نه ده این چی هستن؟ چارکی سوده؟ چارکش؟ آه 40 روپا چارکش 40؟ و یک گیریشان چند است؟ 10 روپا او 4 تا یک چارک می آیا؟ آه 20 روپه نمیتی؟ خود 10 روپه بدی نمیتی سخت هستی دیگه از شما اصلا یک کار میکنی؟ نمیگه خودم هست خودت هستن؟ خود چند سودا کردین؟ حالا سودا کردیم 200 روپا 200 روپه سودا کردین؟ خب تا شام چی میکنی؟ 500 600 میشه بازگذاریتان میشه؟ آشه خب پدرتان چی کار میکنه؟ پدرم کیله فروشی میکنه کیله فروشی؟ کجا؟ خب این بازار کلگی شما گرفتین دیگه؟ نه مرا جای نیستم مرا جای هستن که اینجا کار کنم؟ آه چرا نیست خب؟ مرا جای نمیتنی؟ مرا جای نمیتن؟ نام شما چیست؟ نام ما نام ما توریالای نام شما چرا اینقدر سوچ کردی در نام گفتنتان؟ من چرت زدم نامم یادم نره تخلص داریم؟ تخلص نه والا تخلصم ندارم موبایل کدامیش است؟ ها؟ موبایل تو چرا؟ دوست یه عکس تا بگیرم گفتم عکس چرا میگیری؟ ها؟ عکس چرا میگیری؟ یگان وقت نشون خب باز سیل میکنی؟ بسیار زیاد تشکر چای میخوری کدی ما خود جلال آباد ما چیش زیاد داریم چرا نمیگه؟ شاو که میمونم شاو دیگه خطا که خسته و میکنم زلن نو از ایران آمده ردی مرزی است خب دیپورت شدی؟ آره شکر شد که دیپورت شده شکر به خاطر این کشور به شما ضرورت داره شما باید ضرورت اینجا داره باشید که کشور دیگه کارم باید به مردم مهیا کنه این بیادر بچه چی گفت؟ ما 500 600 روپیه سودا میکنیم 200 روپیهشان میمانه چرا این زندگی کده میتونه شما چرا نمیکنید؟ ما که اینجا کای ما رو میمونن ما رو به زوره سوته میدوانن بازی چطور میشه؟ این کلگی اینجا ششته چیزی خونه گفته یک 15 دقیقه 10 دقیقه میجا را میره دیدی خب؟ بله نه آرامی است خدا رو شکر بسیار یک شما سرک را نبگی چیزی نیستن کدام گپش نیست ډیره زیاته مننه درنو ملګرو دوی وایي چې دلته موږ دپاره ذهن راکول کېږي چې موږ کښېنو زه وایم چې کار که شروع کوئ کار شروع کړئ خو لاره مه بندوئ تاسې سرک په سر باندې لاره هغه جوړوئ دوکان جوړوئ نو حتمي خبره ده چې بیا به هغه دا چی دی امیر صاحب انار زمینی دی هغه نور انار ولی هوایی چارکش چند است چارکش مجاهده چارکش 130 روپه 20 روپه میگیریم اگه میته فقط 20 روپه خب صحیح است سلام ستړی مشه په خیر راغلی جوړ اوسې بخیري ډیره مننه نوم مبارک دی عرفان الله حقانی حقانی د کوم ځای د کابل ولایت د کابل ولایت ماشاءالله کابل کې د کوم ځای د کابل کې سره خوجي میر بچکور ولسوالۍ او میر بچکور ولسوالۍ او ښایسته ولسوالۍ هم ده که نه او څومره وخت کېږي ورغلی نه یو 3 جمعې کېږي 4 جمعې 3 جمعې او ښه اوس جوړه نه ورځو یو موټر دا موږ د مدرسه کې یو مدرسه درس مدرسه کې؟ وایو کوم او ځای درس کې؟ وایو دلته جامعة المحمدیه جامعة المحمدیه څنګه دي درسونه هم څنګه دي او ماشاءالله ښه درسونه دي استادان مو څنګه دي او خو ماشاءالله ښه استادان هم ښه دي ښه ماشاءالله درسونه وایه ښه خبره ده او د دیني علومو ترڅنګ دنیایي علومو هم کې مکتب نه هغه مکتب نه وایم دا قرآن کریم وایو قرآن کریم وایي حفظ کوئ که نه نه ناظره وایو چې ناظره ټایټه شو حفظ اسانه کېږي اوسه پورې د ناظره شروع کړې ده او څومره سپاره کې بغداد نه سپارې مې ویلي 9 سپارې دي ویلې دي د الف لام نه تشاده خوانه نه اخوانه راغلی اما تسلون راغلی ښه دا راته چې کوم استاد در باندې ډېر ګران دی ورن استادان ګران دي نو بیا حقانی سید ابراهیم الله حقانی زما ورته ډېر سلامونه کوم چې لاړې صحیح دی یو نعت خو راته ووایه نعت ولا نشته څه شی راته ویلی شي چای نه دونه خبرې ویم راځانو ډېره مننه کور دې ودان خوشحاله اوسې سلامت لره دا مجاهده نو موږ به خدای پاماني واخلو ډېره زیاته مننه درنو ملګرو چې راسره وو دغه برنامه تاسې تر پایه وکتله زه باور لرم چې تاسې به د هېواد د دغه ښایسته او جنتي سیمې نه ډېر زیات خوند اخیستی وي هېوادوال ګورئ چې په خپل وطن کې خوشحاله دي امن دی سکون دی ژوند روان دی نو ډېره زیاته مننه چې راسره وو دغه برنامه مو وکتله تر بیا ښې چارې د الله په امان